بیا صدوقیان چې د مرګ څخه وروسته د بیا را ژوندي کېدلو څخه منکرو عیسی ته راغلل او د هغه څخه یو پوښتنه وکړه. استاذه، موسی په شریعت کې مونږ ته لیکلي دي چې که چیرې د یو سړي ورور مړ شي او بې اولاده ښځه ترې پاتې شي نو د هغه سړي ورور باید د هغې کونډې سره واده وکړي تر څو اولادونه پیدا شي او هغوی د هغه د مړه ورور اولادونه وګڼل شي. په یو وخت کې به ورونه وو. لومړني یې واده وکړ او بې اولاده مړ شو. بیا دوهم ورور د هغې ښځې سره واده وکړ خو هغه هم بې اولاده مړ شو او د دریم ورور سره هم همداسې وشول. اخر واړه مړه شول او د هیڅ یو اولاد ونه شو. له ټولو نه وروسته هغه ښځه هم مړه شوه. نو د قیامت په ورځ چې خلک را ژوندي کیږي هغه به د کوم یو ښځه وي ځکه چې واړو ورسره واده کړی و. عیسی هغوی ته وویل ستاسو غلطي په دې کې ده چې نه د خدای په کلام پوهیږئ او نه د خدای د قدرت څخه خبر یئ. کله چې مړي را ژوندي شي نو نه خو سړي ودونه کوي او نه هم ښځې ورکول کیږي چې واده شي بلکې هغوی به د اسمان د فرښتو په شان وي. آیا تاسو د مړو د بیا را ژوندي کېدلو په هکله د موسی په تورات کې د سوځېدونکو بوټي په کیسه کې نه دي لوستلي چې خدای څنګه موسی ته وویل زه د ابراهیم خدای، د اسحاق خدای او د یعقوب خدای یم. خدای د مړو خدای نه بلکې د ژوندیو خدای دی. تاسو ډېر بې لارې شوي یئ. د شریعت یو عالم راغی او د هغوی باسی واورید او ویې لیدل چې عیسی صدوقیان ته ښه ځواب ورکړ. نو د عیسی څخه یې پوښتنه وکړه د ټولو حکمونو څخه ډېر مهم حکم کوم یو دی؟ عیسی ځواب ورکړ تر ټولو مهم حکم دا دی ای د اسرائیلو خلکو واورئ یوازینی خدای چې وجود لري هغه زموږ څښتن خدای دی. د خپل څښتن خدای سره د زړه له کومې په خپل ټول روح، خپل ټول عقل او خپل ټول قوت سره مینه کوئ. دوهم حکم دا دی د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کوه. د دې حکمونو څخه بل لوی حکم نشته. د شریعت هغه عالم عیسی ته وویل استاذه تا ښه وویل، تا رښتیا وویل چې خدای یو دی او له هغه پرته بل خدای نشته. د خدای سره د زړه له کومې ټولې پوهې او په ټول قوت سره مینه کول او د خپل ځان په شان د خپل ګاونډي سره مینه کول د ټولو سوځېدونکو نذرانو او قربانیو څخه ډېر مهم دي. کله چې عیسی ولیدل چې هغه په هوښیارۍ سره ځواب ورکړ نو هغه ته وویل ته د خدای له پاچاهۍ څخه لرې نه یې. له هغې وروسته بیا هیچا دا جرأت ونه کړ چې له عیسی څخه نورې پوښتنې وکړي. کله چې عیسی د خدای په کور کې تعلیم ورکاوه نو ویې ویل د شریعت عالمان څنګه کولی شي ووایي چې مسیح د داود زوی دی؟ داود په خپله د روح القدس په وسیله ویلی دي څښتن زما بادار ته وویل زما ښي لاس ته کښېنه تر څو ستا دښمنان کړم ستا تر پښو لاندې. داود په خپله مسیح ته څښتن وایي نو بیا څنګه کیدی شي چې مسیح د داود زوی وي؟ ګڼ شمېر خلکو په شوق سره د هغه خبرې اورېدلې. عیسی د تعلیم ورکولو په وخت کې وویل د شریعت د عالمانو څخه ځان ساتئ. هغوی دا خوښوي چې په اوږدو چپنو کې وګرځي او په بازارونو کې ورته خلک سلام واچوي او په کنیسو کې په مخ کې ځایونو او په میلمستیاو کې په ښو ځایونو کې کینی. هغوی د کونډو مالونه خوري او د ځان ښودنې دپاره اوږدې اوږدې دعاګانې کوي. د داسې خلکو سزا به د نورو نه سخته وي.
عیسی د خدای د کور خزانې ته مخامخ ناستو او کتل یې چې خلکو څنګه په هغې کې پیسې اچولې. ډېرو شتمنو خلکو زیاتې پیسې واچولې. بیا یوه غریبه کونډه ښځه راغله او 2 سکې چې شاوخوا 2 روپۍ کېدلې پکې واچولې. عیسی خپل شاګردان راوغوښتل او ورته ویل په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې دې غریبې کونډې د خدای د کور په خزانه کې د نورو ټولو نه زیاتې پیسې واچولې، ځکه چې هغوی ټولو هغه پیسې واچولې چې د هغوی د اړتیاو څخه زیاتې وي. خو سره له دې چې هغه غریبه وه، نو څه چې لرل او هر څه چې هغې ورباندې خپل ژوند تېراوه هغه یې ورکړل.